ولسونو زما سره یو تماس ونیو. د دې نه مخکې ما ډېر کردارونه ادا کړي چې پاکستان یو ټایم غورځېدلی او ما راوستی او هغو سره خپله همکاري کړې وه د امارات په حکومت کې یو 3 کاله مخکې. نو زمونږ او د هغو باقي زه په خپله محمود خیل قبیلې سره تعلق ساتم او دا د ګنجګل کومه ساحه چې ده دا زمونږ د محمود خیلو مطلب یې برخه ده. نو په هغه بنیاد باندې هغو زما سره به بار بار دا خبرې کولې چې یاره که مونږ او تاسو کینو مونږ او تاسو کینو د هغه ځای ولس د دې ځای ولس. نو بیا د دې ځای په نمایندګۍ باندې مطلب دی چې او د هغه ځای په نمایندګۍ ما یو جرګه جوړه کړله او هغو خپل امارات ته یو درخواست او سوال وکړو. ما خپل حکومت ته سوال وکړو چې مونږ به کینو په نواپاس او مونږ به یو حل ته ورسېږو. نو یو 3 وار به کېناستو په اخرني وار باندې مونږ دا په 4 تاریخ د دې میاشتې هلته مونږ مطلب مکمل یو لاسلیک وکړو د امن معاهدې. د هغې به پاسداري کېږي چې نه به د اخوا نه د کونړ چې کوم کونړ خاص د هنګام نه رانیولې د کونړ خاصه پورې چې کومه خاوره ده دا مطلب دی د دې نه به د امارات د طرف نه هېڅ قسم ډز او هېڅ قسم مطلب دی د هغه په دې خوا نه کېږي تراندازي به نه کېږي د باجوړ په لوري. او له دې طرفه مونږ خپلو حکومت ته درخواست او سوال وکړو چې د دې طرفه بیا تاسو نه کوئ. نو تر اوسه پورې خو عملي دي انشاءالله تعالی. نو زه خو یو عام سړی یم خو کم سے کم زه تجار یم او زما په زړه کې یو درد او یو غم و. نو د دې ځای نه مطلب دی ما به ځان سره خپل پر جرګه کې خلک تاسو ته خو یې پته ده یو یېر او ترخه د بچي به مې بیول کشران به مې ځان سره بیول یو 3 مشران دي چې هغه مطلب دی بلکې 5 مشران دي چې مې ځان سره بیول چې هغه مطلب دی مونږه دا یو جرګه وکړو خو هغه جرګه زما په نمایندګۍ کې وه او چې تر څو پورې اخلاص یې د هغه طرف نه هم د ولسونو ډېر لوی اخلاص و او د دې طرفه زما ذاتي په زړه کې یو درد او یو غم او یو پریشاني وه. نو په هغې کې خدای پاک زه کامیاب کړم. موضوع امید ساتم چې دا لړۍ مطلب دی د ننګرهاره پورې زه خو زه هم غټې خبرې کولی نه شم. زه یو عام غریب سړی یم خو لکه زما په زړه کې یو امید دی چې خدای پاک دا دواړه ولسونه مطلب دی موږ په امن باندې اوسئ او په امن په طریقه باندې زندګي تېره کړو. موږ دا دور د کاروبار دی دا دور د علم دی د هنر دی د دنیا سره مخکې د تګ دی د ټکنالوژي دی. نو ولې دی ونشي چې دا ټوله دنیا ترقي کوي او موږ د اوسه پورې په جنګونو کې او په ضلالتونو کې اخته یو. نو زموږ د دواړو طرف نه د حکمرانانو نه هم درخواست دی او د هغې د ولسونو نه هم دی چې په خپلو حکومتونو باندې فشار راولي او هغه دې ته اماده کړي چې کیني او مطلب دا دی چې هغو دغه وکړي دا امن راولي. دا سړي یو خپله کیپیسټي ده زما خو مطلب دی چې څونه حیثیت ته یا موږ کومې خبرې کړي دي نو ما دغه اکیپاس او د نواپاس دپاره کړي بلکې موږ چې دا څونه بندې لارې دي د دې سره د قبایلو دا ټولې چې دا د تجارت لارې دي په هغې خو موږ غوښتنه په دې کوو چونکې زه د چمبر اف کامرس صدر یم نو په هغې بنیاد باندې خو خصوصا زما د باجوړ د حده پورې چې څونه خبره ده د هغو څه مطلب دی زما شوې ده. نو دغه ولسونو ویل چې موږ دې ته اماده یو چې موږ په نواپاس او په اکیپاس باندې موږ روزګار وکړو. دا یوازې به د دې لپاره نه شي دا به صرف د باجوړو لپاره موجود دي. دا ټول ملکن ډیویژن دی او بیا که زه باجوړ وم چې یاره زه به نواپاس ته ځم او زه به مطلب چې غسرې ته ځم زه به دې ته ځم زه وایم چې دا د سنټرل ایشیا لپاره د ټول نه ډېره زیاته اسانه لاره ده. زه که لاهور ته رسېږم یا کراچۍ ته رسېږم نو زه په دې لار باندې ازبکستان او تاجکستان ته رسېدای شم او زه خپل روزګار کولی شم. او دا لویه خبره پکې زموږ د تجارت دپاره ده او د تجارت دپاره د ټول نه مخکې د امن ضروري دی چې امن قایم شي. نو زه امید لرم او په دې باندې زه خوشبین یم چې انشاءالله تعالی مطلب ډېره جلد او په هغې کې موږ یو کمیټي جوړه کړې چې د هغې مشري ما ته راسپارلې ده چې هر 3 میاشتې بعد به مطلب موږ کینی او کمیشن هم جوړ کړو چې په دې کې د کوم طرف نه دخلندازي شوي یا کوم خفګان شوي یا کومې ګیلې شوي دي هغه به موږ د ولسونو د یو بل سره شریکوو. که د کوم حکومت نه خبره وه نو موږ به یو بل ته خپل فریاد رسوو چې خو څه شوي نو دا دې نه کېږي او هغه څه دې وشي چې زه د امن دپاره مطلب دا ټول انسانان په دنیا کې غواړي دغه موږ هم غواړو. نه دا به وخلي دا نه دي کولی شوي نو موږ به دا غواړو. موږ مطلب کوشش دی او زما خو ذاتي خپله غوښتنه دا ده چې موږ په نواپاس کې یو ښه بهترین اسپتال دلته جوړ کړو چې په ځای د دې چې سړی دا د نواپاس نه لاندې دا د کوم زموږ د کونړ خاص خلک چې دی دا چې پېښور ته رسي نو دلته په نیمه ګنټه کې به دې نواپاس ته رارسېدلی شي. دا به زما د خپل حکومت نه یو مطالبه وي انشاءالله ډېره جلده چې موږ د کور کمانډر صاحب سره او زموږ مطلب دی چې څونه چارواکي د هغو سره ملاقات وکړو په نواپاس یو اسپتال د تګ راتګ دپاره موږ جوړ کړو چې دا خلک نور د اسلام آباد د پنډۍ د لاهور د دغه ځایونو نه خلاص په اسانه باندې هلته په کونړ کې د 4.5 لکو نه والې د 15 لکو پورې آبادي ده.
نو د دې ټولو خبرو مطلب دی موږ خبرې کوو چې د یوازې د دې لپاره نه موږ وایو چې بنیادي ډول امن دی او د امن نه دویمه خبره بیا زموږ معیشت دی زموږ کاروبار او بزنس دی نو د هغې لپاره زه انشاءالله تعالی پر امید یم چې دواړو حکومتونو به مطلب دی زموږ مرسته کوي او زموږ شاته به ودرېږي